هندوستان وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلې روزل شوې ترهګرۍ په دم کې ایسار دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په یوه وخت کې هم له طالبانو او هم له پخواني افغان حکومت سره لوبې کولې، خو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دوه ګونې لوبې پای ته ورسېدې او اوس پاکستان په افغانستان کې خپله لاره ورکه کړې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جے شنکر وویل چې پاکستان د ترهګرۍ په هغه جال کې راګیر شوی چې یو وخت یې په افغانستان او سیمه کې پاللې وه. نوموړي د چارتاره د ساینس او ټیکنالوژۍ پوهنتون کې په خپله وینا کې وویل هره هغه ګټه چې پاکستان د دوه ګونې پالیسۍ څخه ترلاسه کړې وه له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته یې له لاسه ورکړه. نن ورځ هم هغه ترهګري چې دغه هېواد له کلونو راهیسې روزلې وه همدې هېواد ته زیان رسوي. نوموړی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو د پاکستاني وسلهوالو بریدونه زیات شوي دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې ډیلي پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې که په هند کې د ترهګریزو بریدونو ملاتړ وکړي نو سختې پایلې به ولري. پاکستان او هندوستان یو بل د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي. پاکستان په دې وروستیو کې اسلامي امارت له هند سره په جوړجاړي تورن کړی دی او له سختې ویرې او فشار سره هم مخ دی. جے شنکر وویل چې هندوستان د پرمختګ په لاره روان دی، خو پاکستان د خپل تیر خطرناک خصوصیات ساتلي دي. نوموړي په تیرو لسو کالونو کې د دواړو هېوادونو په لارو کې څرګندو توپیرونو ته په اشارې سره وویل هندوستان د بدلون او د ودې په لار روان دی. کاشکې چې ما ویلی شوی چې پاکستان هم بدل شوی دی، خو لا بده مرغه له تیرو وختونو یې ډېرې خطرناکې ځانګړتیاوې ساتلې دي. نوموړي وویل چې هندوستان په وروستیو کالونو کې په اقتصادي، سیاسي او نړیواله کچه د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو پاکستان لا هم په تیاره او تکراري تیر کې بند پاتې دی.